طالب قاضیانو د پیسو په بدل کې د شهید بشیر قاتلین خوشي کړي دي. 3 میاشتې وړاندې د بشیر احمدزي په نوم د غزوان د جلال آباد د سرخود ولسوالۍ په احمدزي کلي کې په یوې کورنۍ شخړه کې ووژل شو. د نوموړي د کورنۍ یوه غړي ویلي چې د بشیر د قتل په تړاو 15 کسه نیول شوي و چې اوس یې 2 تنه پرته له دې چې محکمه یې په اړه وروستۍ فیصله وکړي خوشي شوي دي. د وژل شوي ځوان کورنۍ د سرخود ولسوالۍ د ابتدایي محکمې لپاره د طالبانو په قاضي تور لګولی چې د پیسو په بدل کې قاتلین خوشي کړي او دوی چې کله مراجعه کړي نوموړي ورته ویلي په خپل زور مې خوشي کړی، لاس مخلاص ولاړ شي په ما عریضه وکړي چې بیا ځواب درکړم. دوی وایي د ولایتونو ولسوالیو په محکمو کې پراخ فساد روان دی. یو شمېر نور هم وایي چې د طالبانو ټول قاضیان د پیسو په بدل کې هر نوع قاتل خوشي کوي او له محکمې څخه بری ورکوي.